إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، الله سبحانه وتعالى بالتوفيق سرى إن شاء الله من رسول صلى الله عليه وسلم د مبارک سیرت درسونه شروع کو او د دې لپاره چې موږ خپل پیغمبرو پیژنو، بل دا چې د ډیرو ملګرو او ډیرو خلکو ارمانو چې د سیرت بیان کړی شي او موږ یې وورو. زموږ خپل ځاني دا ارمانی چې هر سم بیان کړ په طاقت پورې خبرې د وخت پورې او دا بیانول دې آسان کار نه، تبصره آسان کار دی چې لکه وروسته سړی لاړ شي به تبصره کوي، نو تبصره آسان کار دی او بیانول ګران کار دی. دې کې څه شک نشته، زموږ تجربه ده چې درس کول، کتاب لیکل د دې لپاره څومره کوشش او مهنت پکاري، هغه کسانو ته دغه پته نشته چې دا نه دي کړي. د رسول الله صلی الله علیه وسلم د پیژنګلو لپاره به دا مبارک درسونه کوو ان شاء الله. د رسول صلی الله علیه وسلم سیرت بیانول دم ګران کار دی او زما په شان ګناهګار سړی به څه بیان کی، خو موږ خپل کوشش کوو ځکه چې د غټ انسان په باره کې خبرې کول دا ډېره غټه ذمهواري او داسې عام سړی نه و چې موږ د هغه په باره کې خبرې کوو. کله یو سړی د بادشاه په باره کې خبرې کوي نو ډېر احتیاط کوي، غلط څه ونه وي. د غټ سړي په باره کې خبرې کوو نو دا بیا رسول صلی الله علیه وسلم دی، د ده په باره کې چې خبرې کوي نو ډېر احتیاط به کوي. او بار بار موږ دا خبره کوو چې کله مې یو سړی د رسول صلی سیرت بیانوي یا لیکي نو یو ځای پکې داسې راشي چې سړی دا سر ټیټ کړي او قلم یې ودرېږي او ژبه یې ودرېږي او دې سوچ کې شي چې دې انسان په باره کې زه نور څه ووایم، الفاظ د سړي سره ختم شي. دومره اوچت انسان دی او الله سبحانه وتعالی دغه تزکیه کړې ده، دغه تذکره یې کړې ده چې انشاءالله هغه په روان درسونو کې به راځي. رسول صلی الله علیه وسلم تزکیه الله سبحانه وتعالی کړې ده. د رسول صلی الله علیه وسلم سیرت بیانول او سیرت اورېده د زړه غذا ده او د زړه خوراک دی او د نفس خوشحالي ده او سترګې به د مسلمان یخي، بلکې د الله سبحانه وتعالی دین یو حصه ده، یو عبادت دی چې په دې سره انسان الله ته نږدې کیږي. د رسول صلی الله علیه وسلم ژوند کې ناشنا درسونه، عبرتونه پراته دي چې هغه به انشاءالله تاسو واورئ او موږ بیان کړو. د دې نه مخکې چې موږ سیرت ته ننوځو یو څو خبرې لازم دي. اولنۍ دا چې د رسول صلی الله علیه وسلم د سیرت د بیانولو فایده څه ده؟ نو جواب د هغې دا دی، یو څو فایدې به ذکر کوم. اولنۍ غټه فایده چې دا یو عبادت دی، په دې باندې الله موږ له اجر راکړي. لکه څنګه چې اوس موږ لمونځ وکړو، یو عبادت موږ وکړو، دغه شان د سیرت بیانول، اورېدل، لیکل، مطالعه کول دا هم عبادت دی. د ډېرو خلکو دې خبرې ته سوچ نه ځي، د سیرت اورېده یا مطالعه کول دا ورته عام غوندې خبره ښکاري، حالانکې د سیرت بیانول او اورېده، لیکل، مطالعه کول دا عبادت دی چې په دې باندې انسان الله سبحانه وتعالی ته نږدې کیږي. نو د سیرت چې کوم بیانو به
په دې باندې موږ الله ته نږدې کیږو او دا به یو عبادت یې زمونږه. نو غټه فایده به کې دا ده. دویمه فایده په سیرت کې هغه دا ده، رسول صلی الله علیه وسلم د انسانانو لپاره، د پیریانو لپاره، د ټول لپاره یو نمونه ده، یو قدوه ده چې په دې پسې خلک روان شي په عقیده کې، په عباداتو کې، په اخلاقو کې. لکه څنګه چې الله سبحانه وتعالی په قرآن کې وایي لقد کان لکم فی رسول الله اسوة حسنه، یقینا ستاسو لپاره په دې پیغمبر کې ښه نمونه پرته ده. نو موږ د هغه پورې د رسول صلی الله علیه وسلم تابعداري او اقتدا نشو کولی چې څو پورې موږ د هغه سیرت نه مطالعه کړی. یو سړی چې ځم په پیغمبر پسې روان یم، په پیغمبر پسې، نو دا به اوس معلومه څنګه چې پیغمبر څنګه ژوند تېر کړی او هغه څنګه عبادت کړی، د هغه عقیده څنګه وه. نو د هغې دپاره بیا لازم سیرت مطالعه کوي. نو ما خبره دا کوله چې څو پورې د سیرت نه پیژندلی د رسول صلی الله علیه وسلم، نو د هغه پورې ته د رسول صلی الله علیه وسلم اقتدا او تابعداري هم نشي کولی. دا دویمه فایده شو. دریمه فایده د رسول صلی الله علیه وسلم د سیرت چې او د هغه د طور طریقې د یو تله ده چې په هغې باندې به موږ خپل اعمال تلو. نو کم اعمال چې زموږ د رسول صلی الله علیه وسلم د طریقې سره موافق شو هغه به قابل قبولي، او کم چې موافق نه وو نو هغه به مردودي. نو د هغې دپاره بیا لازم پکار ده چې موږ د رسول صلی الله علیه وسلم سیرت ته واپس شو او د هغه سیرت مطالعه کړو. سفیان ابن عیینه رحمه الله هغه دا خبره کړې ده او خطیب بغدادي په خپل کتاب کې راوړې ده، وایي چې ان رسول الله صلی الله علیه وسلم هو الميزان الاکبر، رسول سم یو غټه تله ده، فعليه تعرض الاشیاء، نو ته چې څه کې دغې تلې ته مخامخ کې على خلقه وسیرته وهدیه، د رسول سم اخلاق، سیرت، دغه طور طریقه. فما وافقها فهو الحق وما خالفها فهو الباطل، نو چې څه سره برابر شو برې تله کې هغه به حقي، او چې څه په خلاف شو نو هغه به صحیح، هغه به باطلي. نو دا یو فایده ده د رسول صلی الله علیه وسلم په دې سیرت بیانولو کې چې موږ ته به د خپلو اعمالو پته ولګي چې موږ به څومره اوبو کې یو، زموږ د دینداري څنګه ده، زموږ د عبادت چې کوم روان دي دا څنګه دي، آیا دا به قبول شي د الله په در کې او که نه، آیا دا زموږ د عبادت او د ژوند د طریقې دا هغه شان دي که نه لکه څنګه چې د رسول صلی الله علیه وسلم وي. نو دا غټه فایده ده په سیرت کې، او دا زموږ سره دریمه فایده شو. څلورمه فایده، ته د هغه وخت پورې په قرآن باندې صحیح نشي پوهېدی چې څو پورې تا د رسول صلی الله علیه وسلم سیرت نه مطالعه کړی. ځکه چې رسول صلی الله علیه وسلم د قرآن په خپل ژوند کې ټول راوستی دی او عمل یې پرې کوو، نو چې دا قرآن ته وې د دې ترجمه او تفسیر ګوري، د رسول صلی الله علیه وسلم سیرت ورسره ګوري، نو ته په قرآن باندې پوه شي. لکه عائشه رضی الله عنها نه چې کله تپوس شو چې د رسول صلی الله علیه وسلم اخلاق څنګه و، نو هغې وی کان خلقه القرآن، د رسول صلی الله علیه وسلم اخلاق څه و، هغه د قرآن. په قرآن کې چې څه دي دغه په رسول صلی الله علیه وسلم کې دننه و. نو اوس ته قرآن وي د هغې عملي نمونه هغه څوک ده، هغه رسول صلی الله علیه وسلم. بله ده چې قرآن کې چې کوم آیتونه نازلیږي او کوم سورتونه نازل شوي دي د بعضو اسباب شته، لکه د یو حدیثي سره تعلق ساتي، د یو واقعي سره تعلق ساتي، یا چا د رسول صلی الله علیه وسلم تپوس کړی، دا ټولې خبرې په سیرت کې راځي چې رسول صلی الله علیه وسلم په دې ځای کې الله د آیتونه نازل کړو، دغه ځای کې الله د آیتونه نازل کړو، جهاد په موقع یا د منافقانو راښکاره کولو لپاره، یا چا ته تپوسونه وکړو، یا د رسول صلی الله علیه وسلم د بیبیانو مبارکې الله دا خبره کړې په دې موقع باندې، دا ټولې خبرې په سیرت کې دننه راځي. نو دلیل شو په دې باندې چې کوم سړی سیرت باندې ځان پوه کړي او د رسول صلی الله علیه وسلم سیرت معلوم کړي، نو دی په قرآن باندې پوهېږي. دا څومره فایده شوه؟ څلورمه. پنځمه فایده هغه دا ده چې کوم سړی د رسول صلی الله علیه وسلم سیرت لولي او زده کوي،
د محبت د رسول صلی الله علیه وسلم سره ډیری او حدیث کې د رضی متفق علیه حدیث دی لا يؤمن احدكم حتى يكون احب اليه من والده وولده والناس اجمعين. تاسو کې سره دا وخت پورې مؤمن نشي جوړېدای چې سو پورې ما سره د خپل بچونه د خپل مور پلارنه او د ټولو خلکو نه زیاته مینه نه کړي چې کله دې ټولو نه د دوی سره د مینې نه زیاته مینه د رسول صلی الله علیه وسلم سره وکړه نو به ته مؤمن کامل مسلمان به. نو د سیرت چې مطالعه کوي او د سیرت چې اوري ستاسو د مینه محبت به د رسول صلی الله علیه وسلم سره غډيري او دا واضح خبره چې کله سړی د رسول صلی الله علیه وسلم واقعا اوري چې هغه دا چلو کو دي چلو کو دي به عبادت کو دي هغه د امت لپاره کوشش کو ستاسو محبت به خډيري. نن چې ستاسو سره محبت ته ثواب داغې نه ډيري بروز به داغې نه ډيري نو د ایمان هغه اوچتي درجه ته ورسېدلی سیرت تلاسه د سیرت ته ور محبت به وسه ډيري چې سړی خپل پیغمبر نه پیژني نه دی به س د رسول الله سره محبت وکي. ګوره په دې سیرت کې به واقعي راشي ان شاء الله چې د رسول الله سره دغه دشمنان ملو شي به دغه سره څو وخت تیر کړي به دغه متاثر شي او ایمان راوړي ځکه چې دغه سیرت ولیدو دغه ژوند ولیدو چې څنګه انسان دی څنګه اخلاق دي لکه ثمامه د یمامه د اهل الیمامه دغه چې کوم مشر او ونی ویشو او جمعه تراوستې شو او الته استنی پوری تړل صحابه کرام ان شاء الله واقع به تفصیلا راځي بیا اسلام قبول کو. الغرض موږ د واقع کې دا زموږ مقصد دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وی چې کله اسلام قبول کو یا محمد والله ما كان على وجه الارض ابغض الي من وجهك فقد اصبح وجهك احب الوجوه كلها الي. ويا محمد صلى الله عليه وسلم د زمکه په دې مخ باندې چې زما د چا مخ بدی شو غستا مخ او وس د زمکه په دې مخ باندې کې زما د چا مخ وخت نه غستا د مخ ورته کې چې دغه سیرت یو کتو هغه ولیدو چې څنګه چې انسان دی. نو دغه چې کله موږ د رسول سم د سیرت مطالعه کوو ګورو وایو نو زموږ محبت به دغه سره هغه به زیاتیږي سیوا کیږي. به د 15 فائدې شو. شپږمه فائدہ د رسول الله صلی الله علیه وسلم سیرت چې ډیر بیانې او بیانې نو په هغه باندې به درود ډیر وي او کوم سړی چې په رسول الله باندې درود وي نو د الله سبحانه وتعالى طرف نه په هغه باندې رحمتونه برکتونه د بار بار راوري او حدیث کې راځي چې هغه غمونه الله ختمي او دغه حاجتونه الله پوره کوي چې کله سړی په رسول صلی الله علیه وسلم باندې درود وي. نو په دې سیرت کې بار بار موږ د رسول صلی الله علیه وسلم تذکرہ کوو. څنګه به تذکرہ نه کوو چې سیرت داغه ده او لازم به داغه تذکرہ بار بار راځي. نو د دې سیرت یو فائدہ ده د دې مجلس یو فائدہ ده چې په دې کې تذکرہ د رسول صلی الله علیه وسلم ډیره کی ځکه بعض علماو د علم طلب کولو په وخت کې د یو فقيه مجلس پرې خو دی او د محدث مجلس لتلی. فقيه انساني غالبا چې هغه د علماو اقوال بیانوي یعنی پلانی دي سی ویل پلانی دي سی ویل پلانی عالم داوی پلانی داوی زما راي ده او محدث هغه چاته ویل کی چې هغه د رسول صلی الله علیه وسلم حدیثونه بیانوي. نو چې بیا به تاسو کړی چې ته د پلانی عالم سره وکیناستې نن دلته رالی ویلته د سره درود نه ویل کیږي او په دې مجلس کې همیشه پر رسول صلی الله علیه وسلم درود ویل کیږي ځکه وی دي تر عالمه دا برکت دی هغه مجلس چې کوم کې د رسول صلی الله علیه وسلم تذکرہ کی الته درود ویل کیږي او چې درود ویل کیږي نه الته رحمتونه او برکتونه راوريږي د الله سبحانه وتعالى طرفنا. اسو فائدې شي شپږ ومه فائدہ غدا ده چې د دې سره ایمان ډیریږي د دې سیرت اوریدو سره او بیانولو سره ایمان ډیریږي. د ایمان په یوه ځای نه دی ولا چې وزا ولاړ د ډقیږي نه بلکې د ایمان کمیږي زیاتی. نو څومره چې موږ د رسول صلی الله علیه وسلم سیرت بیانو او اوري دومره به زموږ په ایمان کې ترقی راځي. کې سره اسیم کینی او مقصد دا نه چې ایمان په ډیر کما
خو الله سبحانه وتعالی به دې په دې زړه کې به ورته داسې څه ور واچي دی متاثره شي ایمان به ډېر شي دغه مجلس نه به دی زړه به هم نه کېږي زه دې مجلس نه پاسم د رسول صلی دومره خوږ سیرت دی او دومره ناشنا سیرت دی او د رسول صلی خواته څه کسان راغلي دغه د اخلاقونه دومره متاثره شوي دغه د سیرت ته دومره متاثره شوي چې راغلي دنیا لو او ځان سره یې وړو څه ایمان راغلي دنیا لو او ځان سره څه وړو ایمان ځکه حدیث کې دا راځي امام احمد بن حنبل رحمه الله راوړی د انس بن مالک رضی الله ان رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم فأعطاه غنما بين جبلين یو کس پر رسول پسې راغی او د رسول صلی الله علیه وسلم غوښتنه وکړه ای زه غریب مال سره رسول الله صلی الله علیه وسلم ولا د بیزو ګړو دومره غټ کنډک ورکو چې دو غرونو په منځ کې علاقه او دا پوره ډکای دومره غټ کنډک رسول صلی الله علیه وسلم ورکو چې کله خپل قوم ته ورغی وی یا قوم اسلموا ای قوم اسلام قبول کړئ فإن محمدا يعطي عطاء رجل لا يخاف الفاقة یقینا پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې چاله سور کینو دسی ورکی چې د غربت نه بینيري وإن كان الرجل لا يجيء إليه ما يريد إلا الدنيا ويسړی برسول په سره دنیا به غوښته لکه دا سړی راغلی وکنه خو ځان له غوښتو چې رسول الله مال سره فما يمسي حتى يكون دينه أحب إليه من الدنيا بما فيه دا سړی برغه برسول په دنیا به غوښته خو چې د رسول د مجلس نه وته نو دنیا او په دنیا کې چې سدي د دین به زیاته مینه د بیا د دین سره وا هغه نو متاثر شو ما خبره ده کول چې د سیرت سره ایمان ډیری ست ایمان کې به ترقی راځي ته کافر راشي پر رسول په سره د اخلاقونو متاثر شي موته مسلمانان یې موږ په غو ایمان راوړي لازم به د سیرت تلاسه زموږ په ایمانونو کې ترقی راځي او زیاتیږي وا و فائدې شو اتمه فائده د رسول صلی الله علیه وسلم سیرت بیانولو سره او اوریدو سره انسان په ټول دین باندې پوښ په ټول دین به پوښ ځکه چې دا د دیرش کالو سیرت دی چې دیرش کال رسول صلی الله علیه وسلم تیر کړي او دا غینه مخکیم دي خو اهم بیا کم کی چې مسائل لی او احکام دی او عبادت دی هغه دي چې رسول صلی الله علیه وسلم نبوت میلاو شو هغه دیرش کال دی د دیرش کال کې رسول الله صلی الله علیه وسلم د عقیده د پاره کوشش او مهنت کړي احکام او عبادت جهاد د کفار سره معاملات د مسلمانانو سره معاملات د بیبيانو سره معاملات د کورنۍ مسائل د ملک مسائل د ټول خبرې وبدي کې د ناراضي نو د سیرت چې کله ته واوري او بیان کې او مطالعه کې نه ته په دین باندې پوښ قرآن حدیث تفسیر د ټول مسلې وبدي د ناراضي ان شاء الله کله سبحانه وتعالى چې جون راکونو ناشنا فواید به تاسو په دې درسونو کې اوري ناشنا قیمتي فائدہ د رسول سم یو قدم چې علي اوچته یو لګي بغي کې یو درس او عبرتي نو د څه فائدہ شو اته نه هم فائدہ ده د رسول سم په سیرت بیانولو کې او په سیرت اوریدو کې هغه ده چې دعوت طریقه به زده کې دیرش کاله رسول صلی الله علیه وسلم مسلسل دعوت کړي الله سبحانه وتعالی د آیتونو نازل کړو یا ایها المدثر قم فانذر اے صادر اچون کیا او اے کمبل اچون کیا پاس خلق وې روا وربک فکبر د خپل رب لوی بیان ک رسول الله صلی الله خدیجه رضی الله عنها توي او یا خدیجه ولا زمن النوم د خوب غزوانه ویلاړه د خوب او د آرام غوخ هغه لړ او هغه چې رسول الله پاسې د مرګ پورې هغه په دغه کوشش کې او په دغه مهنت کې د خپل رب لوی بیانول او خلک یې راول د دیرش کالو سیرت چې تووري د رسول الله صلی الله علیه وسلم چې دین ته دعوت طریقه نه زده کین بل به سن زده کې څنګه دعوت رسول الله صلی الله علیه وسلم مشرکانو تور کړي د رسول الله طریقه د دعوت د غوی د شبهات او جوابونه د غوی سره معاملات د يهود او نصارو سره معاملات يهود او نصارو له دعوت دشمنانو سره معاملات اغوی ته دعوت خپل بیبيانو ته دعوت خپل ملګرو ته دعوت خپل قام قبيله ته دعوت ټولي دنیا ته دعوت
پیریانو ته دعوت دا ټولې خبرې به دې کې دننه راځي. د دې نه یو داعي خپله طریقه یې زده کولی شي چې زه به څنګه دعوت ورکومه د دین طرف ته. قرآن کې الله سبحانه وتعالی سوی قل هذه سبیلي ادعو الى الله على بصیره. ای پیغمبر ووایه دې خلکو ته چې دا زما لار ده نیغه لار ده. ادعو الى الله د دعوت ورکوم خلکو ته د الله طرف ته على بصیره د علم په رڼا کې د وحي په رڼا کې. نو غټ داعي په دې انسانانو کې غټ داعي هغه رسول صلی الله علیه وسلم دی. د هغه نه به طریقه زده کې چې څنګه دعوت وکړي. ځکه چې د ځمکې به د مخ باندې غوره انسان دی او هغه انسان دی چې هغه ته د الله په لار کې سخت تکلیفونه رسېدلي. نو ډېر ملګري دا شکوې شکایتونه کوي چې موږ ته دا مشکل راځي موږ ته دا مشکل راځي. د دې ټولو مشکلاتو جوابونه هغه د رسول صلی الله علیه وسلم په سیرت کې دننه پراته دي. هغه به انشاءالله موږ ته مخې ته راځي. دا څو فایدې شو؟ 9. لسمه فایده دا ده چې د رسول صلی الله علیه وسلم د سیرت مطالعه کول د دې سره به ستا چې په رسول صلی الله علیه وسلم باندې کوم ایمان دی هغه به ښه مضبوطېږي. ولې ځکه چې د سیرت په خپله د رسول صلی الله علیه وسلم په نبوت د رښتینوالي دلیل دی. دې کې به د رسول صلی الله علیه وسلم معجزې تاسو اورئ. کمې مرستې چې الله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره کړي د هغه به مخې ته راځي. داسې نور ډېرې واقعې به راځي چې د هغې د لاسه به هغه تصدیق چې کوم د رسول صلی الله علیه وسلم موږ کوو او زموږ ایمان چې کوم په رسول صلی الله علیه وسلم باندې دی هغه به ښه مضبوطېږي او ښه به ډېرېږي. دا لس فایدې شو. دوه پسې نورې بیانې کړو. 11مه فایده د ژوند خوشحالي هغه په دې کې ده چې موږ د رسول صلی الله علیه وسلم سیرت مطالعه کړو. امام ابن القیم رحمه الله وی فإنه لا سبيل إلى السعادة والفلاح لا في الدنيا ولا في الآخرة. وی نشتی لار د کامیابی او د خوشحالی نه په دنیا کې او نه په آخرت کې مگر دا چې ته د رسول صلی الله علیه وسلم طریقه معلومه کی او په هغه طریقه باندې عمل وکړي. دا د خوشحالی لار ده او دا د کامیابی لار ده. نو دا غټه فائدہ ده په دې سیرت کې چې د دې د لاسه الله سبحانه وتعالی موږ ته خوشحالیانې نصیب کړي او د دې د لاسه موږ ته د کامیابی لار اسانېږي. الله سبحانه وتعالی موږ ته په دنیا او آخرت کې خوشحالیانې نصیب کړي او الله سبحانه وتعالی موږ ته د کامیابی لارې اسانې کړي. 12مه فائده د صحابه کرامو مقام پیژندل. ځکه چې سیرت کې ډېر واقعات راځي. تاسو به اورئ انشاءالله چې څنګه د صحابه کرامو په خپله غریبۍ کې د رسول الله سره مرسته کړې ده. که یو کمزوری دی د بدن نه هغه څنګه مرسته کړې ده، څنګه قربانیانې ورکړي. د مشر صحابي نه واله د ټول نه اخرنی صحابي چې کوم دی د هغه پورې تاسو ته به د هغوی هغه قدر او مقام هغه ښه معلوم شي چې دا څومره اوچت انسانان دي د ځمکې په دې مخ باندې د پیغمبرانو نه وروسته. او څومره قربانیانې زموږ د پیغمبر صلی الله علیه وسلم دپاره ورکړي دي، څومره قربانیانې دوی د دین دپاره ورکړي. داسې ناشنا انسانان. نو د دې انسانانو هغه قدر به هم تاسو ته ښه معلوم شي او ښه به ډېر شي ستاسو په زړونو کې. الله سبحانه وتعالی د دې انسانانو سره زموږ ملاقات په جنت الفردوس کې وکړي. دا یو څو فایدې په تا دی کې 12 فایدې شو. دا فایدې چې سړی واوري د هغه شوق ښه ډېر شي د رسول صلی الله علیه وسلم د سیرت طرف ته. بیا دا اهمه خبره ده د خلکو کې چې سړی نظر وچورلی نو د رسول صلی الله علیه وسلم د سیرت په باره کې خلک 3 قسمه دي. اولنی قسم هغه دی او دې خبرې ته اشاره امام ابن القیم رحمه الله په خپل کتاب زاد المعاد فی معرفة هدی خیر العباد په دې کتاب کې هغه دې خبرې ته اشاره کړې ده چې یا خو هغه سړی دی چې هغه بالکل د رسول صلی الله علیه وسلم د سیرت نه لرې دی. ژوند تیری د خپل خېټې سره کار دی، د خپل ښځې سره کار دی، د مور پلار سره کار دی او د پټو د ځمکو سره کار دی او داسې ډېر دي. والله العظیم زه په دې خبر قسم خورم چې داسې ډېر خلک به موږ کې چې هغوی د رسول صلی الله علیه وسلم صرف نوم پیژني بس
نورو ته دا پتم نشته چې پیدا شوی کوم ځای کې و، دی مړ شوی کوم ځای کې دی، د عمر څومره و، د ژوند څنګه و، دی په کوم ځای کې ورته پیغمبري میلاو شوې ده، کوم ځای ته هجرت کړی، عبادت یې څنګه و، د دې نه سره خبر نه دي. او دا ډیر دي زموږ په معاشره کې، دا ډیر دي. صرف ورته دا پته ده چې رسول صلی الله علیه وسلم نوم هغه د محمد صلی الله علیه وسلم بس. او دې به کې مشتي ما تاسو ته واقع او پیر بیان کړو چې نای په چاپ کې ناسومه اول ته یو انډین لګیاو ډیر غټي غټي خبرې کولې او دین په دې مسلو کې ګوتې والو په مخ نه ګیرو نه بریت هر څه صفا کړی وو نو غټ غټ مسلې بیانول. ما ته مې ورته دومره غټ مسلې بیانې ته به دین پوهې دومره خبرې کوه څومره چې ستا مقامي په دین کې ګوتې مه غوسه شو. ما ته تا ته زه هندو ښکارم او تا ته زه کافر ښکارم، موږ پېژنو دین او موږ داسې او موږ دغه. ما ورته ویل د رسول صاحب نوم څه دی؟ زه مې ته ډېرې خبرې کوې نوم دغه څه دی؟ د کعبې په رب د قسم خورم چې هغه دغه شان وي د هغه نوم دی الله. بیا ورته ما دا دی حل دی او فتوې لګې تا ته دا پته نشي چې ستا د پیغمبر څه نوم دی. نو بیا وایي چې د پیغمبر نوم پیغمبر دی، نو مې پیغمبر خو مطلب دی پیغام راوړونکی. دا یو انسان دی چې الله له پیغام ورکړی دی چې ته ورسوه د مخلوق ته، خو د خپل څه نوم به یې که نه هغه نوم ماته نه و معلوم. نو داسې خلک ګوره په موږ کې مشتي چې هغوی له دومره دي چې صرف ورته نوم معلوم دی، نور د مخکې سره خبر نه وي. او چې د دې نه خبر شو د رسول صلی الله علیه وسلم د ژوند نه، نو ژوند به دې بدل شي. دا کېدی نه شي چې یو سړی د رسول صلی الله علیه وسلم سیرت اوري او په هغه باندې اثر نه کېږي. او چې کله پې اثر نه کېدو نو دې سړي ته لاسنیوه کول پکار دي، ځکه چې دې پته نشي چې په کومه درجه باندې دی چې د دومره عظیم انسان سیرت دې بیانېږي او په دې اثر نه کېږي. چې واوري چې د رسول صلی الله علیه وسلم لباس داسې و نو دی خپل لباس هم بدلی. چې واوري چې د رسول صلی الله علیه وسلم شکل مبارک هغه داسې و دی به هم بدلی. د رسول صلی الله علیه وسلم عبادت داسې و دی به هم کوي. د رسول صلی الله علیه وسلم ناسته پاسته داسې و دی به هم هغه شان کوي. د رسول صلی الله علیه وسلم غم خادي داسې و دی به هم هغه شان کوي. لازم په سړي باندې اثر کوي. نو ما خبره دا کوله چې اولنی قسم خلک کم یو دي چې د سره پیژني نه. دویم قسم خلک هغه دي چې غلو کوي، د حد نه وړي. نو په کوم ورځ چې رسول صلی الله علیه وسلم پیدا شوی دی په هغه ورځ اخترونه، په کوم ورځ چې مړ شوی دی په هغه ورځ اخترونه، او دغه شان ماتمونه، او دغه شان د اسراء او د معراج واقعه ده په دې شپه باندې اختر او خوشحالي. دا خلک دي چې دوی له حد نه اوړېدلي دي. او موږ الحمدلله په منځ کې وو خیر الامور اوسطها، نه به د حد نه اوړي او نه به کمیږي، نه به افراط کې او نه به تفرید کې. اولنی قسم هغه دي چې د سره پیغمبر پیژني نه. دویم قسم هغه دي چې د حد نه اوړېدلي، کم حد چې شریعت مقرر کړی دوی د هغې نه اوړېدلي دي، نو نوي نوي کارونه یې شروع کړي، دا هم په غلطه دي. نو په منځ کې هغه خلک دي چې خپل پیغمبر صلی الله علیه وسلم د هغه سیرت ورته معلوم دی او د هغه حدودو سره ولاړ دي، کوم حدود چې شریعت یې ښودي دي د هغې نه به کې مخکې نه اوړي. او د رسول صلی الله علیه وسلم سره زمونږ مینه الحمدلله او الله دې دې مینې د لاسه مونږ وبخي. د هغې دا مطلب خو نه چې مونږ د سره دومره مینه وکړو د پیغمبر سره چې راوچتو کړو الله ته یې ورسو. دا خو بیا دې کار وران کړو که نه، د حد نه واوړي. د هغه اولنی د سره مینه نه کوي د رسول صلی الله علیه وسلم. دویم دومره مینه کوي چې پیغمبر یو انسان چې هغه انسان دی مخلوق دی هغه یې راوچت کړو د خالق سره یو ځای کړو، دوم ظلم زیاتی وکړو. نو په منځ کې هغه خلک دي چې د رسول صلی الله علیه وسلم سره ښه ډېر محبت کوي، خو دا وایي چې الله خالق دی او پیغمبر صلی الله علیه وسلم مخلوق دی. کېدی نه شي چې رسول صلی الله علیه وسلم د الله درجې ته ورسي، کېدی نه شي چې د الله خاص صفات هغه په پیغمبر صلی الله علیه وسلم کې دننه. نو دا ما یو فائدې تاسو ته بیان کړه چې د رسول صلی الله علیه وسلم د سیرت مبارک کې خلک په درې قسم لري. دا اهمه فائده ده، نن سره یاد ساتئ او همیشه په دغه خلکو کې اوسئ
او دغه خلک د ځان نه جوړ کوي کم چې نه افراد کوي او نه تفرید کوي په منځ کې ژوند تېروي. بله اهمه مسله د دې بعضو خلکو دا مطلب دی چې د رسول صلی الله علیه وسلم د سیرت چې مطالعه کول غواړي نو د هغې دپاره به هغه کتابونه ګوري کم باندې چې له پاسه لیکلي چې دا د رسول صلی الله علیه وسلم د سیرت په باره کې ده. داسې ستاسو ټولو په ذهن کې ده که نه؟ وایي سړی چې د رسول صلی الله علیه وسلم سیرت ګورم نو ته به ورته څه وکړه؟ د سیرت کتابونه ځان له واله. حالانکه دا غلط سوچ دی چې د رسول صلی الله علیه وسلم سیرت په دې کتابونو کې صرف دی. د رسول صلی الله علیه وسلم سیرت په قرآن کې مشته. قرآن کې دا سیرت شته کې نشته؟ شته. د رسول صلی الله علیه وسلم سیرت په صحیح بخاری کې مشته، په صحیح مسلم کې مشته. دا ټول سیرت دی کنه. صحابي رسول صلی الله علیه وسلم راغی او د سیدی سی وکړو، دا سیرت نشو؟ رسول صلی الله علیه وسلم جمعه ته راننوتو مونږ په دې طریقه باندې وکړو، سیرت. رسول صلی الله علیه وسلم د زکات مسله دې سی وکړه، دا سیرت دی. رسول صلی الله علیه وسلم جهاد لوته دا خبرې وکړي، دا د شروط بیان کړو، دا د آداب بیان کړو، دا سیرت. دا ټول د سیرت کې داخلي. خو دې ډیرو خلکو دې ذهن دی چې د سیرت چې ته مطالعه کول غواړي د هغې دپاره به لازم هغه کتابونه ګوري کوم چې صرف د رسول صلی الله علیه وسلم د سیرت په باره کې لیکلی شوي. صحیح ده چې دا کار چې کوم علماو کړی دی هغوی د دې دپاره کړی دی چې د مسلمانانو ته اسانتیا پیدا شي. نو په یو مستقل کتاب کې د رسول صلی الله علیه وسلم سیرت بیان کړی. نور د رسول صلی الله علیه وسلم سیرت د په قرآن کې مشته، د رسول صلی الله علیه وسلم سیرت د حدیثو چې کوم مشهور کتابونه په ټولو کې شته. بله مسله دې نه مخکې چې سیرت درسونه شروع شي، د رسول صلی الله علیه وسلم د سیرت یو څو خصوصیات دي، خاص میزات پکې دننه پراته دي، خاص خبرې دي. اولنۍ خبره هغه دا ده چې د رسول صلی الله علیه وسلم د سیرت چې دی په دې کې ټول تفصیل پروت دی او داسې بل یو انسان نشته چې د هغه دومره تفصیلي سیرت وي. څومره غټ خلک تیر شوي د ځمکې په دې مخ باندې سیرتونه شته، تاریخ پروت دی، مختصر تاریخ پروت دی. خو د دې پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغه سیرت تفصیلي سیرت دی. کور کې دننه څنګه، کور نه بهر څنګه، دشمنانو په مقابله کې څنګه د مسلمانانو سره معاملاتو، سیاسي معاملات یې څنګه، د ملک حالات به څنګه ساتل، څه طریقې ښوولې دي، د اودسماتې پورې د ټول سیرت د رسول صلی الله علیه وسلم شته. نو دا صرف د رسول صلی الله علیه وسلم د سیرت میزه ده او خاصیت ده چې دې کې دا ټول تفصیل پروت دی. دویمه مسله او دویمه میزه هغه ده چې د رسول صلی الله علیه وسلم دا سیرت چې کوم تفصیل سره دی دغه په سند سره دی، یعنی شک ته پکې موقع نه میلاویږي. صحیح ده چې منګړت روایت مشتي، منګړت قصې مشتي. موږ هغه خبرې نه کوو، موږ هغه صحیح سیرت وایو چې ښه تفصیلي سیرت ده او ښه په صحیح سندونو سره دی. او الله سبحانه وتعالی څنګه د دې پیغمبر صلی الله علیه وسلم د سیرت حفاظت کړی، لکه څنګه چې دا حدیثونه دي کې احکام او عبادت بیان شوي، سندي دی، پلانی د پلانی نه اورېدلي، پلانی د پلانی نه اورېدلي، هله دا خبرې موږ ته رسېدلي. دغه شان دا سیرت موږ ته را رسېدلی، په سندونو سره رسېدلی. دا کوم سیرت چې بیانولی کېږي دا داسې نه ده چې یو مولا کتاب لیکلی دی او چې څه په زړه کې راغلي د هغې لیکلي یا چې څه اورېدلي د هر چا نه هغې لیکلي، نه، دا ښه په صحیح سندونو سره بیان شوی. او کوم ځای کې چې کمزوری سند دی یا منګړت روایت دی، علماو خو واضح ویلي چې دا واقعه د رسول په سیرت کې د دروغ دي. نو دا حفاظت کوونکی په اصل کې الله سبحانه وتعالی دی. بل داسې انسان نشي چې دغه د سیرت ته داسې حفاظت شوی او دغه سیرت ته په دې طریقه باندې راغلی او شروع شوی د سیرت ته کوم ځای نه دی، یعنی د سیرت نقل کول بیانول د صحابه کرامو د وخت نه شروع شوی، داسې وروسته نه دی شروع شوی. او پای باندې یو دلیل زما په ذهن کې اوس راغی، ان شاء الله په دې سیرت کې مخکې په خپل راځي چې عبد الله بن عباس رضی الله عنهما هغه زه وړوکی وم او لاړم د خپل ترور میمونه رضی الله عنها چې د رسول الله بیبي او دای په کور کې مې شپه وکړه او دا شپه مې وې دې لپاره وکړه چې زه وګورم چې رسول الله وسلم د شپې څنګه عبادت کوي. دا اوس سیرت را نقل کوي.
څنګه الله سبحانه وتعالی دې پیغمبر غ سیرت ژوندی ساتي. ورفعنا لك ذکرک، الله وی موږ به ستا دا نوم دا به روښانه کړو، دا به داسې کړو چې همیشه به خلک یادوي، اوس یادوي. ان شانئک هو الابتر، ای پیغمبر یقینا ستا دشمن بې خیره دی. کله چې د رسول صلی الله علیه وسلم د زامن وفات شو، مشرکین په خندا شو، وی دې میراث دی، صرف لوڼې دي او زامن یې مړه شو، نو دې به بیا څوک یادوي؟ الله وی دوی ته وایي چې تاسو داسې یئ چې تاسو به څوک نه یادوي، تاسو بې خیره یئ. نه هغه پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې د هغه زامن په وړوکوالي کې مړه شوي او پاتې شوي صرف لوڼه وي، د هغه تذکره الله سبحانه وتعالی داسې اوچته کړه چې کوم ځای کې د الله نوم اخیستی کېږي نو خوا کې اوس د رسول صلی الله علیه وسلم نوم راشي. دې بانک ته وګوره چې د الله نوم راشي، د رسول صلی الله علیه وسلم نوم پکې راشي. دغه شان په نور د عبادت مقامات دي چې هلته دا نومونه یو ځای راشي. او هغه مشرکان د مکی مشرکان چې د هغوی لس زامن د یو کس او 15 زامن به و، 15 زامن به و، 8 زامن به و، الله سبحانه وتعالی د هغوی غ تذکره او نوم او نشان او هر څه ختم کړي. ما خبره دا کوله چې الله سبحانه وتعالی څنګه ساتلی دی د دې پیغمبر صلی الله علیه وسلم د سیرت، چې عبدالله بن عباس یو ماشوم شپه کې د خپل ترور کړه صرف د دې لپاره چې زه دا وګورم چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د شپې عبادت څنګه کوي. بیا دلته د فائدې لپاره یاد ساتئ دا خبره چې یو خو د احکام مسائل او د عبادتو د مسائل دي، لکه د مانځه، د اودس، د زکات او نور عبادت چې په دې کې علما په سند کې ډېره سختی کوي، لکه کمزور سند قطعا نه قبلېږي، او چې قبلېږي د دې لپاره خپل شروط دي چې زموږ دا اوس موضوع نه ده. او د سیرت په واقعو کې او په روایاتو کې علما لږه اسانی کوي، نو په دې کې به دومره سختی نه وي. اوس یو واقعه راغلې د رسول په سیرت کې علماو بیان کړي د معمولي غوندې کمزورتۍ په سند کې شتي، نو علما دغه کمزورتۍ ته بیا نه ګوري. نو اوس موږ کېدای شي په دې سیرت کې موږ بیانوو هم داسې واقعې چې بعضو علماو په هغې باندې جرحه کړی چې دې په سند کې دا مسله شتي، خو بیان یې کړو ځکه جمهور العلما بیانوي، غالبا علما بیانوي. دا نه چې سبا له یو سړی راپاسي چې تا چې بل اوس کومه خبره وکړه هغې سند کې دا دی، سند کې دی، د دې په سند کې به دومره سختي نه کوي لکه څومره چې نورو مسلو په دې اسانیدو کې سختي کېږي. دا یو فایده ځان سره یاد ساتئ. د دې بعضو خلکو داسې مثال دی لکه د مچ څه چل کوي، په ګندګۍ کښېني چې ته ښځې ته نه ځي، نو د یو نیم سړی به ستا ګنټه درس یا درسونه به واوري، د هغې نه به یوه مسله راوباسي، نه خیر دا مسله کمزوري بیان کړې او هغه څومره چې فایدې دي هغه ټولې به هغه به پرېږدي. نو داسې نه کول پکار. د سیرت په سندونو کې علما اسانتیا کوي چې زه خیر د سیرت مسایل دي، دا خو نه چې عبادت مسله ته جوړي یا عقیدې سره ټکراو وخوري، نه، خو سیرت کې واقع راغلی اگر که معمولی په سند کې کمزورتي یو هغه چې منګړت روایت هغه بالکل نه قبلي دروغي سوچا، یو هغه چې معمولی کمزورتي ای. به د سیرت ته شروع کول مخکې اخرنی خبر هغه ده چې موږ چې کوم سیرت بیانو په دې کې یو څو میزات یعنی خصوصیات. اولنی خبره چې دا سیرت به موږ د الله په توفیق سره خو واضح بیانو او خو په اسانه لهجه کې او په اسانه ژبه کې، د دې لپاره چې مسلمانان وروڼه او خویندې دا ټول به پوه شي. بعض خلک خصوصا بعض علما ما سره رابطو کې تا چې دا پلانې ټکی ویلی او تا چې پلانې خبره کړې دا د پښتو په ژبه کې نشته، دا د پښتو د قواعدو خلاف دي. د هغوی موږ شکریه ادا کوو، خو بیا دا چې بعض ځایونو کې قصدن هغه ټکی سړی وایي چې هغه مشهوري په دې معاشره کې، اگر که هغه د پښتو ژبې خلاف وي، د دې لپاره ځکه چې مقصد زموږ دا دی چاته خپله ژبه نه ښایو چې زمونږ لغت وینه او زمونږ فصاحت وینه. مقصد دی دا مخامخ سړی چې کوم ناست دی د دې دماغ ته دا خبره ورچول او د دې زړه ته دا خبره ورچول. نو ان شاء الله دا سیرت به حتی الوسع په اسانو الفاظو کې او په واضح طریقې سره بیانو د الله په توفیق سره.
دویمه مسله په دې سیرت کې به ان شاء الله منګړت روایت تاسو نه اورئ نو کوم سیرت چې به بیانو مزید الله په توفیق سره دا به هغه سیرت چې د دې سندونه به صحیح ان شاء الله او منګړت قصې پالتو قصې دې خبرې چې د عقیدې خلافي د منهج خلافي د سلف او د منهج خلافي د سلفیت خلافي اب ان شاء الله دغه سیرت کې نه ها دا فائدہ برته بیانومه چې په دې واقعي کې بعض خلک داسې قسمه قصې کوي خدا منګړتي دي هم تاسو د علم زیاتولو لپاره بیانو چې تاسو ته پته ولګي چې خلک دلته دا قصه کوي خدا دروغ ده لکه مثال اسی مثال رسول الله صلی الله علیه وسلم د هجرت واقعه دا راځي ان شاء الله نبی هغه غار کې ناس درې ورځې نبی بعض علما دا خبره کوي بعض کتابونو کې شتي چلته بیا جولا راغو او کوتر رالو التغیږي واچولیو دغه د لاس بیا مشرکان چیرله غوې دلته وسوک نه دا منګړت خبره به سند خبره نو دې څه قسمه فائدہ به تاسو ته بیانوي چې دې کې خلک دا قصې کوي خدا منګړت ځکه ګور عقلوم دا وای الله سبحانه وتعالى د خپل پیغمبر حفاظت کړي د بدغه ذکر او د ابوبکر صدیق رضی الله عنه نو ناشنا خبره خدا ده چې الله د غوی حفاظت کو او د غوی د غار ښکارو په دې کې څه تعجب دی چې هغه پټ دی او الله حفاظت کړي په دې کې څه تعجب شته او بیا غار پټ دی نو هغه ته نه ښکاري کنه خو چې غار کولاوي او غوته نه ښکار شي دوز الله سبحانه وتعالى ناشنا طاقت دی درېمه خبره په کوم ځای کې چې هم منګه سواقع بیانو د رسول الله د ژوند څخه خبره کو دا غینه به یو درس او عبرت او فائدہ غو لازم بیانو ځکه چې د سیرت د دې لپاره زنه بیانوم چې خلک زما صفاتو کې او نه دې لپاره بیانوم چې مال به څوک څه دنیا راکې او نه دې لپاره بیانوم چې تاسو نه بچاندې علم او نه دې لپاره بیانوم چې زما شهرت وشي نه دا چې زه بیانوم صرف محض د الله سبحانه وتعالى راضي کولو لپاره او د دې لپاره چې موږ د سیرت په خپل ژوند کې راولو دا غیر پر به لازم دی چې کوم ځکه موږ سم مسله بیان کو دا غیر به فائدہ راو باسو چې دې مسله کې دا فائدہ ده څلورمه خبره ان شاء الله زما طریقه به د سیرت بیانولو کې چې کوم ځکه هم څه خبره موږ بیان کو په سیرت کې ناغه بیا پتل کې اچو یو طرف ته د رسول سم سیرت او بل طرف ته زمنګ وسنه حال دې موازنه وکړو چې موږ څومره وبو کیو د دې نه بغټه فائدہ موږ ته ملوي پنځمه خبره زه په زیبا د عقیدې مسلې ته اشاره کوم او زه په زیبا د عبادت او احکام او دې طرف ته اشاره کوم او ان شاء الله د الله په توفیق سره اگر کدا د دې سیرت ختمې ده چې په کوم ورځ رسول الله وفات شو دا به د سیرت اخرنه درس چې رسول الله وفات شو بیا په مدینه کې څه احوالو دا وخت پورې پتن شي ژوند دی به مړ به کو چرته الله غزي ته ورسول او دا سیرت پوره شو نو ناشنا فواید ناشنا حکمتونه ناشنا درسونه ناشنا عبرتونه دا به ستاسو په خوا کې دا به ستاسو مخې ته خپ اساني سره تاسو دا غینه فائدہ حاصلولای شي الله سبحانه وتعالى موږ توفیق راکړي چې دا سرته ورسو او الله سبحانه وتعالى موږ توفیق راکړي چې په دې سیرت باندې عمل وکړو د عربو دینی حالات د جاهلیت په وخت کې او دغه شان د عربو اجتماعي حالات د جاهلیت په وخت کې او دغه شان دغوی معاملات د زنانو سره دغوی معاملات د بچو سره دغوی معاملات د ملګرو سره د خپل خپلوانو سره د ان شاء الله پر روان درسونه کې بیانو به دغه نه بعد د رسول الله صلی الله علیه وسلم نسب او دغه د ولادت مسله او دغه د قوم مسله دا ان شاء الله بیانو الله سبحانه وتعالى موږ توفیق راکړي چې موږ د رسول الله سیرت دې بیان کو څنګه چې دغه حق او به الله سبحانه وتعالى باغی باندې موږ له عمل کولو توفیق راکړي هذا والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين